زما عزت مندو د سوره بقره اول سپاره یو آیت ستاسو مخکمه تلاوت کو چې په دې آیت کې الله تبارک و تعالی د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسماعیل علیه السلام د یوې دعا تذکرہ کوي او د الله تبارک و تعالی نه خپل په اولاد کې یو پیغمبر غواړي چې هغه پیغمبر فرایض منصبی و سره هم هغه بیانې چې الله ته داسې پیغمبر دوکې ولېږه چې هغه کار دا وي چې ستا کتاب دو باندې لولي قرآن پاک او دو ته کتاب خي دو ته حدیث او سنت خي او د دو تزکیه کوي ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام چې کله خانه کعبه تعمیر کړل او د تعمیر نه فارغ شول نو څو دعاګانې غوښتې پای کې یو دعا دا وه ربنا وابعث فیهم ای زمونږ ربه ولېږې دو کې رسولا منهم رسول دغه دونه یعنې انسانانو نه هغه پیغمبر وي هغه رسول کار بس وي یتلو علیهم آیاتک چې هغه دو ته لولي ستا آیتونه ویعلمهم الکتاب والحکمة او دو ته ښیي کتاب او حدیث او سنت ویزکیهم او دو له پاکي بشکا انک انت العزیز الحکیم ته زبردست او حکمت والی نو الله تبارک و تعالی هغه دعا قبول کړله او نبی علیه السلام فرمایي زه د ابراهیم علیه السلام دعایما الله تبارک و تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبعوث کو او هغه ته خپل کتاب قرآن پاک ورکو او کم ځای کې چې قرآن پاک لوستل کېږي قرآن پاک ښودل کېږي دا فرایض منصبي ادا کېږي ويعلمهم الكتاب والحکمة ويزکیهم چې کم ځای کې قرآن لوستل کېږي کتاب ښودل کېږي د قرآن تفسیر ښودل کېږي په کم ځای کې تزکیه کېږي په کم ځای کې حدیث ښودل کېږي هغه د دینی مدارس او نبی علیه السلام هم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې غوره کس هغه دی چې قرآن پاک په خپله زده کړي نورو ته ښیي وی زده کولو والا ځای هم مدرسه ده بل ته چې ښي نو هغه هم مدرسه ده نبی علیه السلام چې کله مبعوث شو نو هغې نه وروستو اول سر نه د مدرسې بنیاد یې کېښودو او دار ارقم په مکه مکرمه کې دا یو کوري مدرسې لپاره منتخب کو صحابه کرام براتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه قرآن پاک د الله دین به زده کو او بیا چې کله مدینه منورې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو نو هلته کې نبی علیه السلام د صفې په نوم باندې یو مدرسه کولاو کړله او په هغې کې به هر وخته اتیا لس اتیا صحابه کرام موجودو هغو به قرآن پاک زده کو بار نه خلقو به چندې په صورت کې چا کجوري راوړدي چا ډوډۍ راوړده او نبی علیه السلام ته یې حواله کړ دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دې طالبانو باندې هغه خوروله ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل ما باندې لوږه لګېدلې وه ډېره زیاته زه د کور نه ووتم او نبی علیه السلام خواته ورسېدم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیاله پی راوغوښتل راغله وسکه نبی علیه السلام ما ته ویل چې لاړ شه اصحاب صفت څومره شي ټول ته آواز وکړه ټول طالبان وږي دي ډوډۍ وسکه نشته دی نو هغه اصحاب صفې طالبان راغلل او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته وویل چې ابو هریره د ټولو باندې دا پی اوس کوه ما ویل چې یو جام پی دي ما باندې لوږه لګېدلې وه دا خو معلوم نه کافي کېدل خو بهرحال حکم ما غسکول شروع کړو
اتیا لساتیا طالبان و غټول غوسکل بیا ماته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایا ابو هريره تم اسکا ما اسکل نور اسکا زما ورته مې نور اسکا بما چې پس کړ بیا غجام لا خو را پای کې پای موجودو نو دا هغه زمانه نه د مدارس دا نظام داسې شروع دی او الله تبارک وتعالى کتاب پدې کې خود لیکي مدارس د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کوم سلور کارونو مدارسو کې دنه کی کتاب بل ته خودل قرآن الفاظ دا مدرسې کې دنه خود لیکي او د قرآن تفسیر مدرسې کې دنه خود لیکي د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت او حدیث مدرسې کې دنه خود لیکي دوره حدیث وړکی دوره دا غټه دوره دا دا مدرسو کې دنه کېږي تزکیه خانقاه چکلا وشي دا مدرسو کې دنه دي نو څلور واړه فرایض منصبي مدرسې کې دنه هغه کېږي او نن هغه نظام چلیږي چې کوم د هغې زمانې او چې غریبو خلقو به چانده راړله نن الله تبارک وتعالی هم په غریبو خلقو باندې دا مدرسې چلی د غټو خلقو نه ډېر کم چې کوم دی هغه پیسې اخیستل کېږي نور عام غریب خلق حکومت نه پکې 1 روپۍ هم نه اخیستل کېږي 1 روپۍ حکومت زور لګي چې زما تعاون قبول کا مدارس والا وی چې نه موږ ستا پیسې نه اخلو مالا به غریب سره 10 روپۍ 60 روپۍ راکړي مدرسه به چلیږي او د الله په فضل سره هغه مدرسونه هغه خلق چې راوځي د هغو عقیده هم صحیح وي د هغو اعمال هم صحیح وي د هغو اخلاق هم صحیح وي د هغو معاملات هم صحیح وي د هغو معاشرت هم صحیح دی د هغو چې کوم دی هغه تزکیه هم هغو کړې وي خپله او دغه مدرسې نه چې کوم راوتي د هغو سیاست هم صحیح دی نه پای کې بیا کرپشن موجود دی او نه چې کوم دی چا نه پیسې خوړل دي نه د چا د په نوم باندې پیسې اخیستې دي هغه خوړلې نه پکې کرپشن کړی دی د مدرسې دا تعلیم دی دا د مدرسو د داخلو زمانه ده د طالب علمان د کور نه وځي او مدرسو کې داخله اخلي د خلقو خیال دا وي چې کوم غریب بچی دی یا هغه بچی دی چې هغه بل څه شی نه راځي هغه مدرسې ته بوځه ګوډ د شل دی هغه مدرسې ته بوځه مدرسې ته هغه بچی بوتله پکار دي چې قابل وي او هلته کې مدارسو والا ستا بچي سره څومره تعاون کوي ډوډۍ والا ورکوي رهایش والا ورکوي علاج والا کوي د اوبو انتظام والا کړی دی د عیسی انتظام یې والا کړی دی ستا بچی هلته کې 10 کاله 8 کاله وباسي واپس راځي عالم ته نه جوړ شوی او هغه عالم چې هغه بیا غریب کورنۍ کې پاتې کېږي لیکن هغه بیا غر سره ډګره خوري هغه بیا دا پروا نه ساتي خپل عقیده برملا د هغې اظهار کوي دا ورته دنه شجاعت ښودلی شوی دی بهادري ښودلی شوې ده ازادي ورته ښودلی شوې ده تو غلام نه ته آزاد یې ته د الله د پیغمبر وارث یې ته د الله د خلیفه یې دا ورته ښودلی شوي وي حقوق ورته ښودلی شوي وي دی چې بیا بار ته راووځي زمونږ د غریبو خلقو بچی تا ته بیا قرآن بیاني دا مدارس چې کوم چلیږي په دې کې د الله تبارک وتعالی دین زده کېدل کېږي په دې کې د الله تبارک وتعالی دین ښودنه ښودلی کېږي دین ورته ښودلی کېږي ستا بچی چې کله لاړ شي هغه په الف با باندې نه پوهېږي او هلته کې چې کله فارغېږي راځي قال الله وقال الرسول به عالم جوړ شوی وي قرآن پاک هغه زباني یاد کړی وي تفسیر هغه لوستلی وي اصول تفسیر هغه لوستلی وي فقه یې لوستلی وي اصول فقه یې لوستلی وي هغه چې کوم نور کوم د زمانې کتابونه دي هغه یې لوستلی وي او ستا مخې ته راځي دا د مدارسو په دې علاقې باندې دا د مدارسو په ملک پاکستان باندې احسان دی کوم ملکونو کې چې مدرسې نشته دی هلته نه دین ختمیږي ورو ختم شو کوم ملکونو کې چې مدرسې شته آزادې مدرسې دي د حکومت تعاون نه بغیر چلیږي هغه ځای کې دین هم هغه محفوظ دی عقیده هم محفوظه ده معاملات هم محفوظ دي سیاست هم محفوظ دی د چا دباو کې چې کوم دی هغه نه راځي دا د مدارسو ملک پاکستان باندې احسان دی بیا پوره دنیا کې تاسو وګورئ زمونږ ملکونو نه خلق بار ملکونو ته ځي یونیورسټیو ته او هلته کې سبق حاصلېږي چې ما اکسفورډ کې ولوستو ما بل یونیورسټۍ کې ولوستو لیکن د قرآن تعلیم دپاره د فقه تعلیم دپاره د حدیث تعلیم دپاره د دنیا نه خلق پاکستان ته راځي دا د علماو په دې امت باندې احسان دی دا د علماو په دې خلقو باندې احسان دی او دا پیسې پوره کېږي د کومې غاړه نه په خپله نه محتمم ته پته وي نه چې کوم د هغه ناظم ته پته وي الله تبارک وتعالی نظام چلی چا څخه چې اخلاص دی هغه په څومره طالبان موږ خپل کور کې 2 بچي نه سبا نشو ساتلی 2 بچي
د هغې خرچې موږ نشو پوره کولی قرضې رامنې واوړي او هلته کې یوې مدرسې کې په سوونو طالبان د هغو د رهایش انتظام مو مفت هغو له د بجلی انتظام مو مفت کټ والا مفت بستره والا مفت کتاب والا مفت هر څه مفت ته میلاویږي دا غیبي نظام دی الله تبارک وتعالی چلی نو مدارس سره مونږ له تعاون پکار دی مدارس سره مونږ له مینه پکار ده مدارس زموږ سرمایه ده مدارسو کې زما عقیده محفوظ ده مدارسو کې زما اردو محفوظ ده مدارسو کې زما اخلاق محفوظ دي مدارسو کې زما معاملات محفوظ دي مدارس ته چې کوم راوځي تا ته بخي چې دا حلال دا حرام دي مدرسې نه راوته د سودو او کم چې تجارت ته کوي تا ته فرخي مدرسې نه راوته دي او تا ته وی چې د بانکس مال چې کوم دی دا حرام دی د حلال تجارت مال چې کوم دی حلال دی مدرسې نه راوته دغه تا ته وی چې پلان حق داده د بچي حق داده د خزي حق داده د مور حق داده د گاونډي حق داده د رشدار حق داده مدرسې نه راوته نو هغه تا ته خي چې تا ما حج فرض دی دومره مال کې د زکات مسائل دادي د روزي مسائل دادي د حج مسائل دادي طلاق مسائل دادي د نکاح مسائل دادي دا وتا ته سوخ د مدرسې وتا ته خي د مدرسې په دې مت باندې احسان دی بیا مدرسې چې کوم خلق پیدا کړي دي هغه خلق دنیا کې کامیاب دي هغه اوچت روان دي اگر چې غریب کورنۍ سره تعلق ساتي ډېر علما داسې دي چې خپل واقعیت بیانې موږ یتیمانانو نن الله تبارک وتعالى ولا غټ غټ متبي ورکړي دي د غریب کورنۍ پاسې دي دي زموږ دا ګورنه چې باټونه میرانونه بیٹونه د کوباینا دا خلق تل بنده اسلام آباد کې یوې مدرسې کې سونو بچي هغه پالي او هغه ته الله تبارک وتعالى ته کار واغستو الله دې ته نو ګور چې مالدار سره برازي زموږ دین خدمت وکړي یو غریب بر د غر نه تل قرآن یې زده کړی دی او نن د هغه په ماتحت مدرسې چلیږي شپږ وو مدرسې یو کس چلی دا کوم ځای نه چلیږي دا کوړه خټک مدرسه چې دا صرف په دورې کې 1200-1600 طالبان یو کلاس کې 1400 طالبان شیخ ادریس صاحب او مغفور الله بابا او دا شان د کوم نه دیر بابا جی دا غوته سبقونه وي په دارالعلوم کراچۍ کې چې کله زکم کال کې ومه 2007 کې 406 طالبانو دغه والا د دورې والا یو کلاس کې 406 طالبان په بنورو ټاون کې لا شو ګورا نور غټه یو کلاس کې دوه طالبان دي یا نظام چلی کپڑے والا عمر کې دا کپڑے واخلې د ګڼډولو پیسې ولا عمر کې دا ګڼډولو پیسې واخلې ادا میاش پورش لا تاسو د خرچې ضرورت ته دا پیسې واخلې ځان په دې باندې خپل خرچه وکړي الله دا نظام چلی او تعالی بچی راکی تیار او بل ورنا چې هغه دغه بچی راوځي نو ته پته را چې په لارې باندې زه څنګه بځي ستاسو نظر حفاظت کول تعالی پکار دي په لارې باندې زه کومه طریقې سره بځي خپل د نظرونو به حفاظت کوي د مور خور بیا پیژني د چکم د رشدار بیا پیژني د حیا پیژني د شرم پیژني د شرم غرزول نه وي د هر سال تک خودل شي وي او دغه مقابله کې زما استاد یونیورسيټي کې مندي پمون وته ګورو راي کې و ابتدایي بچي جدا جدا سبق وي چې کله لسم نه مری او لسم دو لسم د شي یو ټکس باندې ناستي الکانه جنکه چې کله بالغ شي او بیا دغه شکایتونه روزانه لا تعداد شکایتونه بیا راځي به حیا والا به شرمه والا او بیا دغه عقیده محفوظ نه وي یو پروفیسوران د بارونه سبق لستل راغله هغه ته عقیده خراب اخی بعض به قادیانانی بعض شیعاګانی عقیده هم له خراب کړل اعمال ولهم خراب کړل اخلاق ولهم خراب کړل معاملات ولهم خراب کړل او بیا سود ته جو کوم دی هغه سود ته ویل دا جایز دی شراب لبنم کې دی دا جایز دی نو هغه کارونه بیا هغه کوي ستا زما د تعلیم مقابله دا زما تعلیم چې جنکو مدرسه دا وته حیا خي زما تعلیم چې جنکو مدرسه دا هغه ته پرده خي او ستا تعلیم چې کله د سالانه پروګرام یې کې جنکه په دایمه نه غړي په سټیج باندې ودا مونږ دا تعلیم ولا وکړه دي پلار هم خوشاليږي او مور هم خوشاليږي چې زما ضرور ډېر خسته غډاو پر ډانس وکړو دا نو ګوري دا دنیا ګوري دا زمانه دغه دا زمانه شرم پکارو په دې ټیم کې چې زما دې بچي تعلیم هغه حاصل کړي دې ته پرده حاصل شوی وي دغه دغه تربيت شوی دا کومه غړ روانه ده دې ته مو سوچ نه کو دا تربيت چې تاسو ملاويږي دا مدرسې کې ملاويږي او مدارس والا پتا سم احسان دی ما یو مدرسې کې لوستل دو مدرسو کې ما لوستل په پیانډه کې په دارالعلوم کراچۍ کې خرچه چا کړدا الله ته پته ده چې چا خرچه کړی دا د دیار له سکانو مسلسل چې کوم نتیجه کې تاسو د الله دین خیم ثواب هغه ته ملایويږي چې موږ نه دا خرچه کړی دا ما ته سره یو نه معلوم چې چا خرچه کړی دا
مدرسې والو ونه معلوم چې چا خرچه کړې ده یو الله ته معلوم دی چې چا دا خرچه کړې ده نو لہذا مدرسې سره نن زمونږ ستاسو ذهن دا جوړېدی کېږي چې مدارس والا ستاسو دشمنان دي زما استاد ذهن دا جوړېږي چې قرآن او مولا چې کوم دی قرآن والا مولا قاري ستا دشمن دی او د هغه نه لرې کوي تعالی مالا میډیا په ذریعې سره د سوشل میډیا په ذریعې سره د پروګرامونو په ذریعې سره او هغو ته علماو ته کنځل وکړی شي مدارس ته کنځل وکړی شي چې دا د فلاني شي چې کوم دا فکټریانې دي دا د دغې فکټریانې دي د شرګردۍ فکټریانې دي دا د ډیزلو فکټرۍ ده دا قسم قسم خبرې چې ورته کېږي او هغه علما دا برداشت کوي بیا هم چې ته بچی بوځې تا نه تپوس نه کوي چې ستا تعلق کومې پالټۍ سره دی ستا پالټۍ والا خو ما ته کنځل کي تا بچی باسه نه راواله بچی ستا بچی په ما څخه د علم حاصلوي ستا بچی ته به زه قرآن ښیم ستا بچی ته به زه حدیث ښیم ستا بچی ته به زه فقه ښیم حلال او حرام به ورته ښیم جایز او ناجایز به ورته ښیم د مور خور د ترور الماشو حقوق به ورته ښیم د پلار حق به ورته ښیم د بچو حق به ورته ښیم د رشتهدارانو د ګاونډیانو حقوق به ورته زه ښیم ستا بچی چې زما خوانه ځي انشاءالله دی به ستا هم چې کوم دی هغه په کار راځي دی به د معاشرې هم په کار راځي زمونږ دغه زدې علاقې یو کس و ما ته مولي صاحب مجي بې هزارۍ یونیورسټۍ کې 0 جنکۍ دي او 4 زره پای کې هلکان دي او هلته کې ځان لا یو جنۍ سره تعلق ساتل دا لازمي دي خامخا به دا ساتې که دا دې ونه ساتل نو تا ته خلک وایي تا عجیبه سړی زه چل وکړم ما ورته یارې جمعې را ګیدوالو خانقاه ته راځه هلته کې ذکر کوه الله الله کوه دغه کار ورې ونه کړي زه مې ورته وښیي چې جمعې په ورځې باندې هلته حلقه کېږي جمعې مونځ مفتي صاحب پسې کوه د هغې نه بعد بیا حلقې کې کښېنه انشاءالله تا باندې به دغه ګند چې کوم دی هغه اثر نه کوي نو داسې حالات جوړ شوي دي چې خامخا به ته تعلق پردی جنۍ سره ساتې که نه ساتې تا د خلق بد وي او قرآن ما ته تا ته څه ښي چې نه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن والذين هم لفروجهم حافظون قرآن ما ته تا ته ښي چې قرآن مؤمن صفت دا دی د قرآن والا صفت دا دی او متقی صفت دا دی چې هغه خپل د نظرونو حفاظت کوي او بیا چې موږ په لارې باندې روان یو که لارې باندې میدان شي بیا چتونو دپاره ګوري که د چت باندې څوک ماته ښکاره شي نو دا ماحول زموږ جوړ شوی دا معاشره به څنګه سمیږي نو الله تبارک وتعالی پیغمبر فرمایي دا به قرآن سره سمیږي هرې فتنې علاج قرآن پاک دی چې قرآن سره خپل تعلق جوړ کړئ مدارس سره خپل تعلق جوړ کړئ علماو سره خپل تعلق جوړ کړئ تبلیغي جماعت سره ځئ په دې کې چیله ولګوئ په دې کې 4 میاشتې ولګوئ په دې کې کال ولګوئ 3 روزه لګوئ هغه کس کې او بل عام کس کې بیا ډېر فرق وي تاسو به خپله اندازه لګولي چې کوم کس 4 میاشتې ولګي راشي د هغه څنګه کیفیت دی او کوم یو عام کس د هغه څنګه کیفیت دی چې کوم ماحول د خپل بچی ولیدو هغه ماحول او په اثر کوي نو تعلیم په ښونه ښه حاصل کا لیکن خپل بچی ته به دا وایي چې ستا تعلق ګورې یو مدرسې سره پکار دی ستا تعلق هغه یو عالم سره پکار دی ستا تعلق یو خانقاه سره پکار دی ستا تعلق هغه تبلیغي جماعت سره پکار دی بچی کله ستا چوټي ستا هغه علاقې کې کوم یونیورسټۍ کې ته سبق وایي شب جمعې راځه کله کله ځه کله 24 غنټو جماعت سي هلته کې ځه سیروزي جماعت سره ځه چې ستا ایمان خراب نشي ستا اخلاق خراب نشي ستا معاملات خراب نشي ستا چې کوم دی هغه سترګې نظر چې کوم دی غلط ځای کې ونه لګي ستا غوږونه غلط استعمال نشي ستا ژبه غلط استعمال نشي ګنده فلمونه چې کوم دی هغه بیا ونه ګورې پردی زنانو ته ستا فکر لاړ نشي ستا خیالات صفا پکار دي ستا عقیده صفا پکار ده ستا اعمال اخلاق معاشرت صفا پکار دی دا به تا ته دین مدارسو کې میلاویږي دین مدارسو کې کوم یو کس به داسې راوځي چې هغه خراب شوي وي هسې کې خلق بد وي موجود وي لیکن دا خلق وي چې هغو سر دا فکر وینه چې زما اصلاح وشي بس یو نوم باندې پلار په زور باندې داخل کړی دی نور فکر ورسره نشته نو پیسې ور ډول کور کې هغه بچي خرابېږي نور چې کوم بچي څخه پیسې نه هغه رسېږي نه خرابېږي نو لہذا دا د مدارسو د داخلو راځي دي په دې کې خپل بچي داخلول او دې سره سره دو سره مینه ساتل محبت ساتل او د دوی په ځامن احسان ګڼل او سره خپل د وس مطابق تعاون کول ګوره چې کار میاشت کې یو کس راځي موږ چاند دل ورکای موږ لایری چې څوک دې کوم ځای نه اغله کوم ځای نه اغله لیکن کې دې شي ستا غسل کوم یو طالب علم کتاب غسته شوی وي او هغه مستقل هغه کې هغه ولي څومره چې کتاب ختم شوی نه
هغه عالم پکې تیار شه، بل تیار شه، بل تیار شه، بل تیار شه، تا ته مسلسل چې کوم دی هغه ثواب ملویږي. او دا موږ له یاد هم نه غټه خرچه مونږ کړې، دا مې 1000 روپۍ وکړې، فلانې ځای کې 5000 مې وکړې، 10 مې وکړې، دا موږ له یاد دي. لیکن دا 100 روپۍ 500 روپۍ چاله یاد دا تعاون دا پکار دی مدارس سره. بیا ستا زما بچي غریبو خلقو بچي په دې کې هغه سبق وي، نو الله تبارک وتعالی نه سوال هم پکار دی چې الله دا دینی مدارس قائم او دائم وساتي. نن کو علما نه وي زموږ مسحالو زموږ په اسمبلو کې داسې بل امت وسره وشته شوی دی چې هغه بل پاس شو، سینټ ته راغلی دی چې بل پاس شو، نو بیا الک سره ودا دی نکاح دې کولی شي، ښځه د ښځې سره نکاح کوي. پلار بچی مې گزارو کو بچی بچی تاڼې کې به اطلاع ورکړي زما پلار زه ولیم، لہذا هغه به پلار به جیل کېږي. ښځې که د کور نه بار شپه وکړله کوم ځای وکړو دا پروا نشته دی، او خاوند ته تپوس وکړه ته کوم ځای کې وي، هغه خاوند باندې به راپورټ کوي چې دا ما نه تپوس ولې کړی دی. داسې بیرونه دا علما هلته کې د هغې لپاره 4 دي 6 دي 8 دي، لیکن هغې ته ولاړ دي او زمونږ ستاسو دفاع کوي، د مدارسو چې کوم د هغه دفاع کوي. که دا نه وي کوم علاقو کې چې نشته دی لاړ شي تپوس وکړي معاملات کومې ځای رسېدلي. نن ستا زما ذهن چې جلسو کې جوړېږي چې مدارسو والا داسې دي او دا علما دې غر ته لاړل او دا علما هغه ته لاړل، داسې مه کوئ. علماو سره مینه ساتئ، محبت ساتئ. انشاءالله چې کوم سړی عالم سره مینه کړې ده د عالم قدر یې کړی دی، دنیا کې به هم الله چې کوم دی هغه ښه ساتي، د هغه خاتمه به هم انشاءالله بالخیر کېږي، د قبر هم ښایسته دی، هغه آخرت به هم ښایسته وي. او کوم خلک چې دین مدارسو سره محبت نه ساتي، نو ګویا هغه پیغمبر سره محبت نه ساتي، هغه صحابه کرامو سره محبت نه ساتي، هغه دیوبند سره محبت نه ساتي، هغه اصحاب صفه والا سره محبت نشته، هغه د ارقام والا سره محبت نشته دی، هغه نبی علیه السلام سره محبت نشته دی. کنه بل کوم ځای داسې دی چې دنه د اعمال ټول ښودل کېږي، فرایض چې د نبوت هغه پکې هغه ښودل کېږي. کوم بل داسې علاقه ده زموږ د سکولونو باندې لیکلي چې ناظره قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے اور دقا سکولونو والو بچو لا کینا و تپوس نو کا ټکي ول نه راځي. صرف دې لپاره چې د خلکو شوق دی چې قرآن پاک کوم نه غیز د کویږي او لہذا او پکې بون لګولې چې مون قاری سے بخې دی 200 کسان لا 100 کسان یو قاری سے بخې دی غنټه هغه 40 منټ وکړي 40 منټ قرآن پاک زکیږي 200 کسان زکول شي مذاق دی. صرف دې لپاره چې خلک داونه وي چې دې ځکه دا غلط تعلیم شروع دی، لہذا 10 کروڑ کې خپل بچي مداخله وای چاته کې ستاسو بچو اخلاق خرابېږي او داسې مدرسو ته خپل بچي بوتله پکار دي. اوس مدرسو کې سره سکول نظام هم چلیږي د الله په فضل سره. نو قرآن پاک ما ته د اخی چې نبی علیه السلام منصب کې ويتلو علیهم آیاته د قرآن الف بانا او شروع کی قل اعوذ برب الناس پورې ورته وخی او بیا د الحمدلله شروع کی او الناس شروع کی پورا قرآن پاک او د زبانی یاد کی او بیا ته تجوید سره وخی چې دا حرف دې زنه ادا کیږي د دې صفات دادي دا ودی طریقې سره لولي دا د لهجې دی دنیا کې دا مصری لهجه ده دا فلانه لهجه ده دا فلانه لهجه ده په دې باندې قرآن پاک ولا مشق داسې ولا حذر چې کوم هغه داسې ولا او بیا د غین رسو هغه ته د اولانا صرف نحو شروع شي کتابونو ته خو لیکي رو ته د دورې نه فارغه کی او تا ته پیش کی او علما خپل پروګرام کې دا بچي ما تاسو ته پیش کو عالم چې کله بار تراوزی هر باطل ته ولاړی کې نه ولاړ تاسو ته دا سو کو چې فلانه خبره غلطه وشله دا د منبر نه تاسو بیانېږي چې فلانه کس کوم بیان کړی په دې کې دا غلط خبره غلطه ده حکومت دا بل اوره دا خبره غلطه ده حکومت فلانه خبره وکړه دا غلطه ده دا تاسو غلط او صحیح علما ته تخی دغه مدرسونه فارغه شوي او کوم د مدارسو نظام قبول کړي حکومت چې څلو زمو مال مون لرا کوا بیا وس کیږي یا به دغه د مزه مطابق نصاب به مونږ بیا لولو چې کوم نصاب غول مون لرا کوي دغه وجه مدرسې هغه نه قبلي. نو د دې وجنا مدرسو سره مینا محبت په ایمان حفاظت غواړي او دا چې مینا تاو کړلا ستا قرآن سره محبت شو ستا کتاب سره محبت شو ډېر کسان داسې مونږ کتلي دي چې علماء سره مینا کړی دا الله تبارک وتعالى دغه په اولاد کې عالمان پیدا کړی دي او ډېر خلک داسې چې علماء او نفرت دغه اولاد چې کوم دی غنن وي بت مت علماء د خستخکاری د هندوانو مذهب ما ته ډېر خخکاری ای يهوديان ډېر خدي ای عیسایان چې کوم دی یهودا مذهب ډېر خدي خپل مذهب ولا بیا بدی شي او کته قرآن ولې قرآن بتا ته بیا خي دا بار ولا دا زړیږي نه د کې تخوند دی دې کې چې کوم دی هغه لطافت دی
دې کې لذت دی، دې کې خوږوالی دی، دې کې مټاس دی، دې کې تا ته عقیده چې بیانې چې هر څه یو الله کوي، برکتونو ورکولو والا الله دی، حاجتونو پوره کولو والا الله دی. ته چې کله غواړې یو الله نه غواړه. وګوره آدم علیه السلام د الله نه غوښتل، ابراهیم علیه السلام د الله نه غوښتل، نوح علیه السلام د الله نه غوښتل، موسی علیه السلام د الله نه غوښتل. فنادا نادا ټولو الله ته ربه خپل رب نه دعا کړې ده. دا پیغمبران دي، دا خدایان نه دي. ستا په زړه کې به دا بابا هم خدای نشي کېدی، دا پیر چې هم دی دا هم د خدای نه دی. چې پیغمبران دومره اولوالعزم وو، هغه پیغمبران د خدایان نه دي، دا هم خدایان نه دي. لهذا چې هغو حاجت نشي پوره کولی، دا هم حاجتونه نشي پوره کولی چې زه هغه ته پرېوځم او ته بابا ماله لور راکړه، بابا ماله قلبه راکړه، بابا ماله زما مرض ښه کړه. دا چې موږ دا دینه دا اصلاح به سا کېږي. او که نه علماو سره نه کښېنې بیا به ستا ایمان خرابېږي او بیا به جاهلان په تاسو باندې مسلط شي. جاهلان به ته بیا خطاب کوي او هغو چې سب خبره وکړله هر څه ایمان عقیده به درله خراب کړي، نوم به د قرآن اخلي. لهذا ما تاسو بیا دا دعوت دی خپل د علاقې ما باندې ذمواري ده چې علماو سره مینه محبت ساتئ. ګورئ دې ځای کې هغه ناصر خان چې د خانانو مشر چې کوم تېر شوی دی، شاه اسماعیل شهیدو سره مینه ساتلې وه، زه یې وله ورکړې وه. الله تبارک وتعالی د هغه اولاد دنیا کې چمکاو کړي. او کوم خلقو چې هغو سره مقابله کړې وه یا هغو سره بدې ردې ورته ویلې وي، هغه الله ذلیله کړ. دنیا کې موږ ګورو یو خان ماته ویلي د قلعه خانان د بټام خانان ځکه ملګرتیا کړې وه، د کوبۍ په ملګرتیا کړې وه. موږ ځکه خوار شتلو چې موږ ورته کنځل کړي بدې ردې ورته ویلې وي. نو یو خبرې باندې چې په خپله ښکاري ورته اولاد دا وایي چې زموږ ته دا خیره رسېدله، دا څه شی دی؟ لهذا علماو سره مینه، مدرسو سره مینه، خپل د امامانو سره مینه، خپل د خطیبانو سره مینه، خپل مؤذن سره مینه، نیکو خلقو سره مینه. او نبی علیه السلام دغه غواړي چې الله ماله هغه مینه نصیب کړي. انشاءالله دا مینه به تعالی دنیا کې هم په کار راځي، په آخرت کې هم په کار راځي. الله دې موږ له دې عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ له مدارسو سره، علماو سره، صحابه کرامو سره، قرآن پاک سره، قرآن پاک چې کوم ځای کې بیانېږي هغه ځایونو سره او دې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام مینه متناسب کړي. الله دې موږ د خپله مینه نصیب کړي چې کله دې ځای کې دننه ایمان راغی، اللهم حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا. الله زما زړه کې ما ته محبوب وګرځه ایمان او دا زما زړه کې دننه ښایسته کړي. بیا الله تبارک وتعالی دته ښیي چې ایمان حلاوت، ایمان مټاس، ایمان هغه خوند دی. او کنه دغه شان د زمون د خلقو بعضو خلقو چې سړی خبرې واوري، زه مفتي صاحب مخکې درس ورکوه هغه پکې ووایي چې د فلاني کسانو سره دا عقیدې ول زما ګورې ختم ده، زما هم خادیو سره هم خطا که دا عقیدې کې دی مړ شو. او یو ځای هغه دا وایي زه ګاډي کې روان وم او له پاسه هلکان لږ یو خبرې کولې، هغوی چې کومې خبرې کولې که دغه ټایم کې دا مړه شوی وي د یو هم جنازه نه کېده. دا د زمون د علاقې د خلقو هلکان دا جوړ شوی دی. په کته ښارونو به څه حالت وي. یا د ایمان حفاظت لازمي دی. اول نه ایمان دی پس بیا نور شیزونه دي. ایمان حفاظت لازمي دی. ایمان حفاظت مدرسې سره کېږي، تبلیغ جماعت سره کېږي، علماو سره کېږي، خانقاه سره کېږي. دې ځایونو سره محبت ساتي، ستا د ایمان به حفاظت وي. الله دې موږ ته کامل ایمان نصیب کړي او الله دې د دې فتنو نه زموږ حفاظت وکړي. څومره فتنې چې ظاهره شوي دي الله دې هغې نه زموږ او زموږ د اولاد حفاظت وکړي. کوم چې لا پټې ظاهره کېږي بنده د دجال په صورت کې او د دجالي فتنو په صورت کې الله دې هغې نه زموږ حفاظت وکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.